د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یوه نوې ژمنه کړې او خپل تاکتیک یې هم بدل کړی دی. جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي زه نور هیڅ چا سره د خبرو میز ته نه کینم او نه به د خبرو میز ته به د ډلې راوستلو لپاره چریکي جګړو ته دوام ورکوم. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود دا هم ویلي چې له نړۍ نه مو ډیره تمه وکړه خو تر اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې. هغه ویلي د طالبانو پر وړاندې نوره جګړه نشم کولی، غواړم چې خپل تاکتیک بدل کړم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي موږ له طالبانو سره د پلاینې په اړه خبرې نه کوو او د خبرو میز ته د ډلې د راوستلو لپاره چریکي جګړې ته دوام ورکړو. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې جلاوطنه مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ټاکنو ترسره کول دي، خو اوسمهال دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام وویل طالبانو د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان ملي مقاومت ډله مسعود ته وفاداره ده او واک ته د طالبانو راتګ پر ضد د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې دواړو لورو نښتې روانې دي. احمد مسعود چې له بهر څخه د دغه ډلو څارنه کوي ویل چې د افغانستان مقاومت جبهې مجبوره شوي چې خپل تاکتیک بدل کړي ځکه چې نور د طالبانو پر وړاندې جګړې ته دوام نشي ورکولای. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.